بسم الله الرحمن الرحیم. سلام درنه تاسو ټولو درنو زړه ته نږدې زده کوونکو ته هیلهمند یم چې خوښ او خوشحال به یې. لکه څنګه چې معلومه ده مونږ یو ځل بیا تاسو ته په نوي ویډیو کې راځو. زمونږ د نن ویډیو د درس موضوع ده کاونټینګ، مطلب دا شمیرل. بیا هم له تاسو څخه مونږ په خورا درنښت هیله کوو که چیرې ستاسو لومړی ځل وي چینل ته راغلي کولی سئ تاسو لاړ شئ زمونږ پلی لیسټ ته، همداشانته زمونږ تیرو ویډیوګانو ته چې پورته زه تاسو ته لینکونه پرېږدم. هره ویډیو ګورئ انشاءالله چې ستاسو دپاره به مفید واقع سي. مونږ نن ویډیو کې فقط د دې په اړه تاسو ته بحث لرو چې کاونټینګ مطلب شمیرل په انګلیش کې څنګه وکړو. نن سبا که مونږ او تاسو وګورو شمیرل په انګلیش کې تر ټولو یو مهم رول لري. ته به څنګه یو چاته وایې چې دا سل دي، یو نیم سل دي، 200، 280، شپېته، 50. نو د دې په اړه مونږ مکمل ویډیو جوړه کړې ده. که چیرې تر پایه وګورئ نو ډېر یو آسانه طریقه ده، فقط په څو دقیقو کې 4 یا هم 5 دقیقو کې به دا ټول زده کړئ. د شمار لپاره به مونږ تاسو لومړی هر ځای چې وي هغه که د هرې ژبې شمیر وي 10 پورې به زده کړه کوئ. دغه 10 شمار به تاسو هم په لیکلو زده کوئ او هم به د یادي څخه حفظ حافظې ته سپارئ. لومړی خو مونږ تاسو لرو یو ته په انګلیش کې ویلی شي 1 ویلی شي یو ته ONE 1 یو. دوو ته چې وای 2 TWO 2. دریو ته چې وای 3 صحیح شو. همداشان څلور ته چې وای 4 څلور. پنځو ته 5 همداشان ته شپږو ته 6 شپږو ته ویلی شي. اوو ته 7 اتو ته 8 ویلی شي اتو ته. نهو ته په انګلیش کې وای 9 لسو ته ویلی شي 10 یولس ته بیا چې وای 11 دولسو ته 12 صحیح شو. تر 12 پر شمار باید تاسو زده وي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. کله هم چې ته تر دومره حد حساب زده کړې نو وروسته له دې نه ته کولی سې له سلو څخه شروع تر زر، ملیون، همداشان تر لک، همداشان تر بلیون پر حساب وکړې. نو ستا لپاره تر ټولو مهم اول چې ده همدا ده چې ته باید تر 12 یا هم تر 11 شمېر زده کړې چې هغه مالته لیکلی ده تاسو ته. تاسو باید دا لومړی حافظې ته وسپارئ. وروسته له دې نه موږ تاسو داسې حساب ته راځو چې هغه مثلا 20، 30، 40، 50. لسو ته چې وایي 10. ښه شلو ته چې وایي 20 صحیح شو. دیرشو ته چې وایي 30. شلو ته 20، دیرشو ته 30، څلوېښتو ته 40. ګورئ همغه عادت چې کوم لیکل سوی ده هغه اول یې ټول وایي. ګوره اوس مثال که زه شل وایم نو په انګلیش کې 20 ویلی سي، شلو ته ویلی سي. یا همداشانته دیرشو ته چې ویلی سي 30، شلو ته 20 ولې ورته وایي ځکه چې ګورئ دلته 2 اول راځي، 2 دوو ته ویلی سي. او هر حساب چې مثلا شل، دیر، څلوېښت، 50، شپېته، اویا، اتیا، نوي، سل داسې عادت ته به تاسو ټي اخر کې ورسره ځای کوئ. او د هغه نه مخکې چې کوم دي هغه عادت به تاسو یعنې مثلا دغه ټي وای دا په ټولو کې راځي، شپېته، اویا، اتیا، نوي کې. بیا به له هغه نه مخکې تاسو ګورئ که چیرې شپېته شپږو ته په انګلیش کې 6 وایي که نه نو شپېتو ته 60 صحیح شو. ګوره اوس مثال شل دی که نه ټي خو خپل دا به تاسو وایي نو دوو ته 2 وایي په انګلیش کې نو تاسو به چې 20. دیرش دي دریو ته 3 وایي که نه نو تاسو به اخر کې دې سره 30. څلوېښتو ته 40. 50 ته 5 اول دي که نه 5 او ټي همیش ورسره 50. شپېتو ته شپږ اول دي 6 که نه په انګلیش کې ورته او ټي اخر د 60. اویاو ته 7T. اتیاو ته 8T. نویو ته 9T. سلو ته 100 یا هم 100 یا هم 100 خالص صحیح شو. او له دې نه غیر موږ تاسو مثلا که چیرې له دې نه پورته حساب کوو هغه د 200 200 له دې نه پورته 1000 څو ته ویلی سي، زرو ته ویلی سي. ښه دا خو هغه جزي حساب چې ما تاسو ته وکړ له یو نه تر لسو پورې. له هغه نه بخوا تاسو ګورئ که چیرې شل راځي نو د شلو دغه شل، دېر، څلوېښت، 50، شپېته دغو حسابو کې به تاسو ټي اخر کې ورسره ځای کوئ. غیر له دې نه عادت ته به ګورئ که چیرې شپېته نو شپږ دي که نه شپږ یې اول دي په انګلیش کې 6 ورته وایي نو تاسو به ټي اخر کې ورسره 60 70 80 90 که نه دغه حساب چې اسانه ده. سلو ته 100، زرو ته 1000 صحیح شو. همداسې بیا چې کوئ 1000 زرو ته وایي 2000 2000 3000 3000 4000 4000 5000 5000
همداسې پرې ورځي 10,000 20,000 30,000 10,000 ډېر یو اسانه حساب ده فقط تاسو فکر ته ضرورت لري صحیح ده او بل موږ تاسو چې یو جزئي حساب کوو مثلا تر 10 هغو پورې موږ زده کړه نو مثلا موږ تاسو حساب د دې کوو چې 21 وایو که نه 21 ته په انګلیش کې به تاسو چې وایي 20 ته په انګلیش کې وایي 20 که نه نو 21 چې کې چې وایي 21 صحیح شو 22 ته به ته چې وایي 22 23 ته به ته چې وایي 23 دا 20 به ورسره کوي تر څو چې تر 150 پورې ته رسېږي همدا 20 به ورسره وایي او 3 به یې کوي 24 25 26 27 همداسې به ورځه 29 150 چې کله رسېږي 30 به وایي بیا به مثلا ته شروع کوي 31 32 34 آهسته آهسته 40 ته رسېږي 40 41 42 49 پورې 50 ته رسېږي 50 شو که نه بیا به 51 52 او همداشان تر څو پورې به ځي 100 پورې به ځي مثلا تر 100 پورې اوس مثلا که چیرې موږ تاسو څخه یو څوک پوښتنه کوي چې 0 ته په انګلیش کې چې ته ورته 1000 صحیح شو که چیرې درته وایي چې 2000 ته چې 2000 3000 داسې به پرې ورځي اوس بل موږ تاسو لرو دلته که چیرې ووسیږي 101 نو 101 به ته څنګه په انګلیش کې وایي په انګلیش کې 100 ته انګلیش کې 100 وایي که نه نو ته به چې 101 تر څو چې په 100 کې خانه 100 وایي ښه 105 108 اوس مثلا تاسو څوک وایي 108 ته په انګلیش کې څه رقم وایي 108 که چېرې تاسو څوک وایي 115 ته په انګلیش کې چې 160 یعنې دا ګورې اصل کې ما جلا جلا وي 100 ځان ته 60 ځان ته همداشان ته که چېرې تاسو وایي 142 نو ته به چې دا یو به ځان ته وایي 142 که چېرې کېږي مثلا 199 نو ته به چې 199 صحیح شو همداسې 200 ته 200 نه به خواته څنګه حساب کوي 243 245 یا مثلا که چېرې تاسو څوک وایي 999 ته په انګلیش کې چې وایي نو ته به چې 999 که چېرې تاته یو څوک د زریزو طبقه شروع کوي یعنې له زرو نه حساب شروع کوي څنګه مثلا تاته وایي چې 2420 ته به دا په انګلیش کې څنګه وایي اوس له 100 خبره لاړه له زرو ته چې زرو ته کله خبرې چې اول به ته د زرو طبقه وایي 2000 بیا به خوا 420 دی که نه نو ته به چې 2420 صحیح شو 2420 2420 همداشان ته که چېرې یو غټ حساب راځي یعنې څنګه ورځې په تور مارکر ولیکم که چېرې راځي 10500 نو ته به څه وایي اول به خانې جدا کړي 500 دا 10000 طبقه ده انګلیش کې 0 ته 1000 وایي نو 10000 دي 10000 معلومدار دی 10000 به وایي 10500 همداشان ته که چېرې وي 84,410 څه غټ حساب ده ته به څه چل کوې اول خو به دا خانې جدا کړي دا خو د 0 طبقه سوه 100 سوه دې خوا 1000 نو 88,000 اول په پښتو حساب ته زده کوې که نه نو 88,000 0 ته انګلیش کې 1000 وایي 88,000 ته به چې 88,460 صحیح شو اوس که مثلا چېرې تاسو څوک وایي 9,450 دا خو اصلي شو 9,000 ته 0 ته په انګلیش کې 1000 وایي 9,000 ته به چې 69,450 انشاءالله چې پې پوه شوي وئ ډېر یو آسان جالب درس ده فقط تاسو مفکورې ته ضرورت لرئ چې تر 10 شمیر زده کړئ اول وروسته د 10 نه تاسو کولی شئ بیا 20 شل 30 30 40 40 دا له یادینه تر 100 زده کوئ وروسته د هغې نه تاسو مثلا که چېرې 21 وایئ نو 100 سره به دغه یو اضافه کوئ 21 22 23 دا 20 به وایئ تر څو چې 10 طبقې ته رسېږي کله چې 10 ته حساب رسېږي بیا به 31 32 30 کله چې 40 ته رسېږي بیا به 41 40 کله چې 50 ته رسېږي 51 52 کله چې 60 ته رسېږي 61 62 او کله چې 70 ته رسېږي 71 72 73 کله چې 80 ته رسېږي 81 82 کله چې 90 ته رسېږي 91 92 93 او کله هم چې 100 ته رسېږي 100 نه به شروع کوئ مثلا 110 104 109 کله چې له 100 نه 0 ته ځي بیا به تاسو 1000 نه شروع کوئ صحیح شو بیا که هغه چېرې 2000 نو 2000 به وایي که چېرې 3000 طبقه 3000 به وایي تر 10000 پورې صحیح شو نو انشاءالله چې بیا له دې نه وروسته مثلا که چېرې تاسو ته
داسې یو حساب راځي، مثلا داسې یو حساب راځي په پښتو کې که نه موږ او تاسې ورته چې 1,08,560 په انګلیش کې به تاسو څرنګه ووایي، تاسو به په دې کې داسې نه 1,48,000 نه، په انګلیش کې به تاسو دا اصل کې داسې وایي 148,000. ګوره 148,560 ځکه 148 دا 1,08,000 په پښتو کې اصل کې موږ تاسو داسې باید نه وایي 1,08,000 په پښتو کې باید موږ تاسو چې وایي 1,08,560 1,08,000 صحیح ده. نو په انګلیش کې به موږ 148,560 صحیح شو. یو به بل هم درته ولیکم، مثلا تاسو څوک وایي ګوره دلته به تاسو څنګه وایي، موږ تاسو پښتو کې څنګه دا وایو 4,15,600 اصل کې داسې نه ولیکي، اصل کې داسې ولیکي 415,600 نو په انګلیش کې هم تم دا 415,000 وایي. نو ته به اول په انګلیش کې 415,000 کې 485,000 به ورسره کې 485,600 نو انشاءالله چې تاسو هم پوه شوي ډېر یو اسانه درس ده. په دې هیله چې څه مو زده کړي وي، که ویډیو مو خوښه شوي وي، له درس مو څه زده کړي وي، حتما ویډیو در سره لایک کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ او انشاءالله په چینل کې د نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ. تر بیا چې زه راځم تاسو ټول پاک لوی بخښونکي خدای سپارم. تر بیا ښې چارې، خدای پاک.